وایا مولا د مور او پلار چې څه حقونه دي څنګه حدیثونه دي پوښه چې د مور او پلار په خپو کې جنتونه دي داسې حدیثونه دي وایا مولا د مور او پلار چې څه حقونه دي څنګه حدیثونه دي پوښه چې د مور او پلار په خپو کې جنتونه دي داسې حدیثونه دي مونږ خو نا خبره یو له خوب د خبرې ګناه خیز باندې پوخي ګناه راشه چې دې پوی کړه ما د غوږ دې رانږدې کړل پورته دې پنسې کړل پورته مې پنسې کړه اوس کیسه بیانوه کنه اوس مې پوهوه کنه موسکوه پنځه وخته د مور پلار خدمت کوا ډېر یې اطاعت کوا مونږ خدا مور پلار نه قدر نه عزت کوو نه یې اطاعت کوو او مور سره او پلار سره احسان کوئ کرم کوا ډېر یې احترام کوا چې څه ګټمه مور او پلار یې رانه غواړي تل هر وخت راته جاړي ته هم د مور پلار دستا ملهم د مور او پلار دا دغه دستا لار دا وایا صفا صفا راوړې مې ارزونه دي څنګه حدیثونه دي وای دا دستا د پاره جنتونه دوزخونه دي داسې حدیثونه دي وایا مولا د مور او پلار چې څه حقونه دي څنګه حدیثونه دي بالکل پوښه چې د مور او پلار په خپو کې جنتونه دي داسې حدیثونه دي دا خو بشګران بیا خو مل جمع کوي نشم بیا یې ډیر وای نشم وایم چې صفا صفا بیا ما نه خفا کېږي ته بیا خو غوسه کېږي ته خپلو بچو او خپل خسینا یاري ګما نور غوسه کې ګما وړاندې مور او پلار دې بیا د نور الودونه دي دا د خدای حکمونه دي بیا نو بنگلا او تر ټوډي زل خستای نشم بیا مخکې کې دای نشم چې د دنیا د پاره مور پلار غورځوي ځوانه ځان ته بکوي ځوانه ما پشان ډېر دي چې مور پلار یې پرېږدولې دي ډېرو غورځولې دي وای چانه چې خفا شو مور او پلار په دې دنیا باندې خوار به وي عقبا باندې هاي وګوره چې مور او پلار په ما باندې ظلمونه کړي ما سره جنګونه کړي ته چې نیمه ورځې پورې پروت وي خپل خوبونه کړې نه ورته کارونه کړې وایا د مور او پلار خدمت کې څه اجرونه دي څنګه حدیثونه دي وګوره د مور او پلار خدمت خو جهادونه دي داسې حدیثونه دي وایا مولا د مور او پلار چې څه حقونه دي څنګه حدیثونه دي وای پوښه چې د مور او پلار په خپو کې جنتونه دي داسې حدیثونه دي وایا مولا د مور او پلار چې څه حقونه دي څنګه حدیثونه دي پوښه چې د مور او پلار په خپو کې جنتونه دي داسې حدیثونه دي دومره تکلیفونه زه په خپل ځان تېروی نشم زه مور پلار ستی نشم تا ته به د نیمې شپې له خوبه پاڅېدله مور څومره ځورېدله مور دا خو مانه نه کېږي نو زه یې څه نوکر نه یم زه یې ذمهوار نه یم څومره
ولي پناس ادا د گل پشان ستلے سنگئی پاللے سو پیسے بدر کرم خو گزر میں چیلا بان نکڑے مور پلار تم گران نکڑے نغواړم پیسې لتا نزس پیسہ خور نیم زس رشوت خور نیم دا خوبا زما مور پلار ریختیا ډیر زوري دلیوی ډیر بکاړي دلیوی اوس خو نه پوهېږي چې تالو جبیل ورشت هلا بخبر شت آی های سچیتا بدر شم دا گنا کسا و بنادی سنگ حدی سنا دی سوک چې نفرمان شي هغوی ته غضبونه دي داسې حدیثونه دي وایا مولا د مور او پلار چې څخه خونه دي څنګه حدی سنا دی پوه شه چې د مور او پلار په خپو کې جنتونه دي داسې حدیثونه دي آئے ہائے اس مصر بدل شو اس میں پوکڑا پخر سا باندے پاتی جندو نہ باندے ویشا دا غفلت لخوب پریگ دا دنیا کسے یاد ستا زما کسے آئے ہائے تچی سا ویلی ما پسر سترگو منلی دی زڑکی میں ستلی دی دا دنیا خو خاوی او کبداوی تیری گی با ہر سفنا کے گی با آئے اسرتا صفا صفا حکمنا دا قرآن حیا اسرتا ایمان خیا بالکل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ آئے ہائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ دعا درتا کوما او دعا رتا کوا اشنا ما رخصتا و اشنا آئے ہائے وایا احسان چنگی والا بیار زکنا پہ خبا کوے کنا ز احسن اللہ مسوم دٹل پا مدرسہ کیم پروت پا پختونخوا کیم آئے ماتر سارا بوز زماتا تد سوالونا دی سنگ حدی سنا دی راش مدرسے تحل تا علم مجلسنا دی داس حدیث سنا دی آئے آئے وایا مولا دمور او پلار چې څخه کنا دی سنگ حدی سنا دی پوش چې د مور پلار پخپو کې جنتونه دي داسې حدیثونه دي د دې شعر فرمش کون کی ورنا سعید جانان کورمیوال محمد سردار ټل عبید الله هنگو شفیع الله کوهاټ نعمت الله پېښور او شاعر دی ډیر محترم احسان الله معصوم کورمیوال چانگیوال او ترتیب کړی بهار ایاز مشفق په आवाज دی د ډیر ګران او محترم ورور اسمت الله جرار او سجد رحمان مشوم والسلام